علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه یم ستاسو ورور ولی الله جل بیا د پښتو ټک یوټیوب چینل له طرف نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم ملګرو په نوې ویډیو کې به زه تاسو ته درښیم چې څنګه کولی شئ تاسو چې د خپلو عکسونو نه یې خپلې ویډیوګانې چې دي هغه میجیکل جوړې کړئ مطلب په هغې کې هغه شیان شیونه ولګوئ چې کم پکې تاسو لګول غواړئ بالکل ناشنا څیزونه پکې ولګوئ د ټیک ټاک دپاره یا د وټساپ سټیټس دپاره یا د فیسبوک د سټورۍ دپاره تاسو کوم هم ویډیو جوړول غواړئ نو تاسو ډېره ښکلې په انداز کې جوړولی شئ مکمل میجیک والا ویډیوز تاسو جوړولی شئ به نو ویډیو تر اخره پورې ګورئ ویډیو سکپ کوئ مه خو دې نه مخکې تاسو د پاس کومه که تر اوسه پورې تاسو زموږ پښتو ټک یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی دا سبسکرایب کړئ نو خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسي نو ملګرو دې لپاره به تاسو ته د اپلیکیشن ضرورت وي د دغه اپلیکیشن لینک چې دی هغه موږ تاسو ته په ډسکرپشن کې راکړی دی ټیک ده کله چې دغه اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته انسټال کړئ د اپلیکیشن بس تاسو نه یو پرمیشن غواړي ټیک ده تاسو به څه وکړئ دی له به دغه پرمیشن چې دی دا به ورله ورکړئ یله چې کله تاسو هغه پرمیشن ورکړو نو تاسو ته به یو داسې انټرفیس راشي بره تاسو ته لیکلي دي میجیکل ویډیوز ټیک ده خوا کې دله بل اپشن راکړی دی هغه دی میجیک پکچر لاندې دا وګورئ تاسو کم میجیک پې تاسو لګول غواړئ پې تاسو لګولی شئ دا دغه طریقې باندې دې نه علاوه خپل نوم چې دی هغه تاسو لیکل غواړئ ټیک ده دا وګورئ ښایسته ډیزاین ورله ورکول غواړئ نو هغه تاسو څه کولی شئ هغه پکې هم کولی شئ مطلب هر څه چې څه لیکل وغیره څه کول غواړئ نو هغه ټول چې دي هغه تاسو دلته کې کولی شئ نو سټارټ میک باندې به کلیک وکړئ ټیک ده یا به لږ ټایم اخلي لږ ټایم نه بعد به تاسو وکړئ صرف خپل نوم به ولیکئ دلته کې دا وګورئ یو ټکس چې تاسو له اپشن راکړی دی مثال په طور زه دلته کې ولیکم مثال په طور ما دلته کې خپل نوم ولیکو ټیک ده دا وګورئ تاسو اوس چې کله هم دا ویډیو جوړیږي نو دا به څه کوي دغلته به زما نوم راځي په دې طریقه تاسو کولی شئ خپلو د نومونو ویډیوګانې جوړه کړئ دنیا شی ډیزاینونه درته پکې میلاویږي اوس تاسو میجیک ویډیو جوړول غواړئ ټیک ده نو دا وګورئ دلته کې تاسو له میجیک راکړي دي ټیک ده هغې کې به تاسو څه وکړئ سمپلي دا به خپل موبایل کې کوله وکړئ اوس دلته کې وګورئ دا ستاسو د موبایل ګیلري راله اوس دلته کې تاسو خپله چېرته ویډیو کړي وي هغه ویډیو به تاسو څه وکړئ هغه ویډیو به دلته کې راولئ یا خپل تصویر لګول غواړئ یا ویډیو لګول غواړئ چې څه هم زړه مني سمپل هغه به دې ځای له راولئ نو مثال په طور دا یو ویډیو ده ټیک ده زه دا ویډیو راولم دا وګورئ تاسو په نیکسټ باندې به کلیک وکړئ ویډیو څونه ټایم پورې تاسو کول غواړئ لاندې دغه ټایمینګ چې دی د تاسو کمولی یا سیوا کولی شئ نو لږ ټایم اخلي د هغې نه بعد به تاسو وګورئ چې دا ویډیو څنګه جوړیږي کم پروسس کم میجیک پکې لګي کم بیکګراؤنډ پکې لګي هر څه چې دي هغه به بالکل یو یونیک لوک راکوي تاسو له دا وګورئ تاسو دلته کې دا تاسو څه کولی شئ چې څنګه یې تاسو سیټ کول غواړئ نو هغه تاسو سیټ کولی شئ دا وګورئ تاسو ټیک ده دا چې کله تاسو پلی کوئ نو هر څه چې دي یو یونیک ویډیو به تاسو خپله دغه رنګې جوړوئ یا پکې خپل تصویر لګول غواړئ دلته کې وګورئ تاسو ته طریقه ښایم چې دې کې تاسو خپل عکس چې دی هغه پکې څنګه لګولی شئ مثال په طور دلته نه ما یو تصویر راوغوستو نو دې کې زه خپل تصویر چې دی هغه پکې هم لګولی شم دا وګورئ د دې نه علاوه اوس دا خو میجیک ویډیو اوس میجیک پکچر له چې تاسو کله راشئ دلته کې تاسو له اپشن راکړی دی ایډ پورټریټ تاسو به سمپلي خپل یو تصویر چې دی خپل یو تصویر به راواخلئ ټیک ده مثال په طور ما دا یو تصویر راواغوستو دا به څه کوي د دې نه تاسو کراپ کړئ ریسایز به یې کوئ دا ټیک مارک چې تاسو له کوم نښه راکړې ده په دغې باندې به کلیک وکړئ ټیک ده د دې نه بعد تاسو به وګورئ چې په دې کې کم میجیک تاسو سره کیږي تاسو پکې کم میجیک کول غواړئ دا وګورئ تاسو څونه مزیدار بیکګراؤنډ پکې راځي ډېر مزیدار اپلیکیشن دی زما پخپله ډېر زیات خوښ دی او انشاءالله امید لرم چې ستاسو به هم خوښ شوی که خوښ شوی وي لایک یې کړئ چینل سبسکرایبول مه هېروئ د ملګرو سره یې شیر کړئ تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ د خدای په امان